السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو ټول مخکې زه د اختر مبارکي پیش کوم. اختر ډېر مبارک شه. نن د اختر وړوکی اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. نن به موږ ورځو عیدګاه جومات ته. اوس به سخت لمونځ کېږي. کوم چې حکومت SOPs جاري کړي دي ګورو چې هغه څوک فالو کوي که نه فالو کوي، او کوم چې زموږ په موږ باندې کومه کرونا وبا راغلې ده د دې د وجې نه چې کوم دی کوم صورتحال جوړ دی، نو د دې د وجې نه به نن اختر څنګه مناویږي. نو موږ سره اوسئ چېرته هم مزې. جی بالکل موږ رالو عیدګاه جومات ته. څنګه تاسو ولیدل عیدګاه جومات کې سخت لمونځ شو. اوس دا وخت ما سره مشران موجود دي. مشرانو سره به خبرې اترې کوو چې دا ځل اختر څنګه مناویږي، ځکه چې زموږ په موږ کوم صورتحال جوړ دی، کرونا وبا راغلی دی. د وجې نه چې کوم اختر به څنګه مناویږي، هغې سره به خبرې اترې کوو چې مشران دې باره کې څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. څنګه چې تاسو پته زموږ په موږ باندې وبا راغلې ده، د دې د وجې نه چې کوم دی اختر نه څنګه مناویږي. بس الله پاک جل جلاله په موږ باندې اختر چې کوم دی دا د ازمیښت خبره وه. رمضان میاشت وه، په دې ټوله دنیا باندې الله یو خپل ازمیښت کوي، او دا کرونا چې دا چې دغه چې دي، نو دا موږ الله د طرف نه په موږ باندې یو ازمیښت دی، او موږ الله طرف ته متوجه شو، او الله طرف ته خپل جړا فریاد وکړو، او دغه وکړو چې الله موږ نه کمې شوي دي، غلطۍ شوي دي، الله موږ تا ته په خپلو کمو توبه د ځان نه پاره ټول علم نه پاره توبه وباسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ټول اللہ. مخ ورته چې موږ د اختر مبارکي پیش کوو. خیر څنګه تاسو ته پته موږ باندې وبا راغلی ده، یو صورتحال جوړ دی، د څنګه مناویږي نن؟ الحمدلله الحمدلله بیا غزور دغه ته ان شاء الله راغیا څنګه چې مخکې وه ارور به حالات نور هم ټیک شي. دا د الله طرف نه ازمایش و، او ان شاء الله الله تعالی ختم کړو د دعاګانو په ذریعه باندې، د علما کرامو په ذریعه باندې، ستاسو نیکانو خلکو په ذریعه باندې. حکومت چې کوم SOPs جاري کړي دي باندې عوام عمل کوي که نه کوي، فالو کوي که نه کوي؟ او سک به کوي، څه پې نه کوي. اختر خو شکر الحمدلله ډېر ښکلې طریقې سره مناو شو. باقي د الله طرفه یو ازمایش دی په موږ باندې، په دې ټول دنیا باندې. نو پکار دی چې موږ الله ته رجوع وکړو، څنګه چې علما کرام صاحبان موږ ته وایي چې یاره تاسو الله ته خپل دغه وکړئ، او موږ توبه طیب شو الله ته چې الله پاک موږ نه د عذاب د امتحان موږ نه لرې کړي. جی بالکل څنګه تاسو ولیدل موږ مشرانو سره خبرې اترې وکړې. مشرانو دا وینا وه چې انتظامیه پوره کوشش کوي چې په SOPs باندې خلک عمل وکړي، فالو وکړي، خو لیکن عوام چې کوم دی خپل روایت مطابق نه فالو کوي، خپل غزو عادت کوم دی کوي، او اختر څنګه چې مخکې به مناوو هغه شان چې کوم دی اختر بیا مناوي. نو اوس خپل قربان ملک شاه زید له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.